زمانه پس د بل یار شوی دی ته ګوره ورته زمانه پس د بل یار شوی دی ته ګوره ورته جانان مې څومره هوښیار شوی دی ته ګوره ورته زما بیخي نه مني هر وخت بس خپله کوي زما بیخي نه مني هر وخت بس خپله کوي دا زړه مې سم راته پلار شوی دی ته ګوره ورته زما بیخي نه مني هر وخت بس خپله کوي دا زړه مې سم راته پلار شوی دی ته ګوره ورته او اوس نه دردونه پالي نه د چا په یاد کې جاړي اوس نه دردونه پالي نه د چا په یاد کې جاړي زړه مې د لارې بېلار شوی دی ته ګوره ورته او دې نوي ښار کې د رشتو دغه معیار پاتې دی دلته کې پلار په زوی بار شوی دی ته ګوره ورته او ما ویل زه خیر دی تر ماښامه خو به کور ته لاړ شي خو رقیب شپې ته ایثار شوی دی ته ګوره ورته او په مخې کرښې د نوکارو سترګې سرې په جړا خالد د غم کې سنگار شوی دی ته ګوره ورته ملګرو سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات محبتونه او خاصاتونه منئ خپرونه ده ستاسو خپله غزلزار او زه یم غازي نادان قدرمنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ د لیکوالانو و ادیبانو سره کینو د هغې په ژوند او فن او شاعرۍ خبره کوو او تاسو سره معرفي کوو په دې نننۍ خپرونه کې موږ سره یو داسې شخصیت ناستې کوي چې بلا عمر یې د پښتو ادب د پاره کار او زیار کړی دی اوس هم دغه سلسله جاري ده ډېر ښکلی شعر لیکي او د ښکلي شعر سره یو ډېر زبردست شخصیت زموږ په استادانو کې راځي موږ ته د قدر په سترګه ګورو چې نه صرف د پښتو په ژبه کې شاعري کوي بلکې دی نه علاوه په اردو کې هم بلا چې کوم دی شاعري کړې ده استاد محترم خالد خلیل صاحب موږ سره ناستې کوي خالد خلیل صاحب تاسو ته په خپله خپرونه کې چونکې تاسو د بر تاکال سره تعلق ساتئ موږ راغلي یو دلته نو په دې خپله خپرونه کې تاسو سره چې کوم دی په خیر راغلی ته وایو او ستړي مه شئ ته وایو ډیره مننه غازي نادان صاحب ستاسو د راتګ هم ډیره مننه یقینا چې ستاسو د پښتو ژبې دپاره د هغې پرمختګ دپاره د هغې پر تاسو کوم کړاو کوئ او هلې ځلې کوئ ستاسو کار او زیار یقینا د ستاینه وړ دی او زه هغې ستایم یو ځل بیا ستاسو ډیره زیات مننه خالد خلیل صاحب ډیره مهرباني چې تاسو په دې دومره مصروف وخت کې موږ له وخت راکو بلا ناستي تاسو سره زموږ شوي دي خو هغه په ریډیو همداسې زه وایم چې زموږ د ملګرو سره تاسو په خپل لږ ځان هم معرفي کوئ او دا هم ورته ووایئ چې تاسو د خپلې شاعرۍ آغاز کله کړی مننه نادان صاحب زما تعلق چې کوم دی برتګال سره دی دلته ژوند کوم او د یو استاد په حیث یو مکتب کې زما وظیفه ترسره کیږي او وخت شو ډیر شعر و ادب سره تعلق دی او لګیا یو کار کوو صحیح دی دا راته ووایي چې تر دې دمه پورې څومره شاعري تاسو کړې ده تاسو په پښتو کې هم شعرونه لیکئ په اردو کې هم لیکئ نو څه کتاب شکل هم ورکړی دی که نه داسې ده چې نادان صاحب چې زه خو د کال 1990 کې زه چې ما کالج کې زده کړه کوله په دغه وخت کې ما ته یو احساس وشو ما به ریډیو پروګرامونه اورېدل رسالې به مې کتې نو ما ته دا یو احساس وشو چې زما رجحان چې کوم دی شعر و ادب سره طرف ته زیات و نو هغې نه بعد یو سلسله شروع شوه چونکې عمر هغسې داسې و چې کچه عمر و نو هغې کې خیال ډېر پوخ نه و بهرحال خپل هلې ځلې مې کولې بیا استادانو طرف ته لاړو مختلف تنظیمونه ریډیو پروګرامونه مطالعه هغه مو کړه نو دغسې خیالات راپرسیره شو اوس هم پوره لګیا یو کار صحیح دی زه وایم چې د خبرو په منځ کې به لږ کلامونه مو ورو ډېره مزه وکړي ولې نه بالکل انشاءالله غزل دی نادان صاحب چې باران تیاره ډیوه د هجر شپه او ستا یادونه باران تیاره ډیوه د هجر شپه او ستا یادونه یو زه یم یو ماحول دی عجیبه او ستا یادونه ډېر باران تیاره ډیوه د هجر شپه او ستا یادونه یو زه یم یو ماحول دی عجیبه او ستا یادونه بېتا یوازې نه یم څو ملګري راسره دي بېتا یوازې نه یم څو ملګري راسره دي سګرټ لوګۍ ایره د خوند نشه او ستا یادونه منم چې خپل انجام ته هر وجود رسي خو ولې ختمیږي نه سلګی د درد کیسه او ستا یادونه زبردست او شعر دی نادان صاحب چې په واړه کائنات کې د هر څه نه راته ګران دي
په واړه کائنات په واړه کائنات کې د هر څه نه راته ګران دي ستا سترګې ستا بنګړي ستا لوپټا او ستا یادونه په واړه کائنات کې د هر څه نه راته ګران دي ستا سترګې ستا بنګړي ستا لوپټا او ستا یادونه مقتدی نادان صاحب چې ریباره ورته وایه دی خالد ته ژوند کې پاتې ریباره ورته وایه دی خالد ته ژوند کې پاتې غزل نظم ردیف و قافیه او ستا یادونه زبردست ډېره مننه خالد صاحب دا راته ووایي چې دلته ستاسو په دې برتا کال کې غونډې خو ډېرې دي زما په خیال چې خو ستاسو کومه مین غونډه ده یعنې تاسو پکې ډېر ناستي کوئ هغه کومه یو ده او نورې کومه دي زما بنیادي تعلق چې کوم دی زموږ د تنظیم دی ښېګړه د وطن ادبي څانګه د برتا کال هغې سره زما تعلق دی د زموږ میاشتنی اجلاس کېږي موږ د کتابونو مخکتنې کوو دغسې ورځې مانځو او دې نه علاوه چې کوم پېښور پوهنتون دی هلته کې یو ادبي تنظیم دی پوهنتون ادبي ستوري هلته هم زما ناسته کېږي هلته هم زه ځم راځم دې نه علاوه چې کوم غیر چاپېره د خلیل نامي سونه کلي دي هلته چې کوم ادبي تنظیمونه هغې سره هم زما تړون دی رابطې اړیکې ورسره زما شته او دغسې چې څه پروګرامونه وي څه ادبي تقریبات وي نو زه هلته کې ځان رسوم صحیح دی خالد صاحب دا راته ووایي چې د ژوند په هره شعبه کې موږ ته خامخا د یو استاد ضرورت او انسان په هره لمحه کې چې کوم دی زده کړه کوي د خلکو نه او دا راته ووایي تاسو په خپله هم استاد یې خلکو ته زده کړې ورکوئ تاسو په ادب کې زده کړه چا نه کړې ده که نه بس په خپله وخت ستاسو استاد نادان صاحب داسې چې ما باقاعده استاد نشته ما څنګه زه تاسو ته مخکې وویل چې زما ریډیو زما استاد دی ما ریډیو نه ډېر زده کړه کړې ده او باقاعده زما استاد نشته او بل وخت د وخت تجربات مشاهدات دا انسان ته هر څه ښیي نو وخت سره سره د ما چې کوم تکلو چلنو هغې نه ما زده کړه کړې ده او ما په شعر و ادب کې استاد نشته ډېره مهرباني جي زه خو وایم چې یو کلام واورو ډېره مهرباني پرېږدي مې نه په ما پسې دنیا راخیستې ده پرېږدي مې نه په ما پسې دنیا راخیستې ده ما وخت نه ځان له لږه غوندې ساه راخیستې ده پرېږدي مې نه په ما پسې دنیا راخیستې ده ما وخت نه ځان له لږه غوندې ساه راخیستې ده هماله بس هماله سزاګانې هماله سزاګانې قسمت را سره سمه ناروا راخیستې ده هماله بس هماله سزاګانې قسمت را سره سمه ناروا راخیستې ده نن بیا جوړې همزولو پسې نقص د تنګه کړي د ناسته آینه یې ګوره بیا راخیستې ده نن بیا جوړې همزولو پسې نقص د تنګه کړي د ناسته آینه یې ګوره بیا راخیستې ده او زمانه بغیر بل چا وړی نه شول نو ځکه زمانه بغیر بل چا وړی نه شول نو ځکه ما خپله زندګي په خپله ملا راغستې ده زمانه بغیر بل چا وړی نه شول نو ځکه ما خپله زندګي په خپله ملا راغستې ده او تیارې که د بېلتون لاره کې وي نو خیر دی وي دي تیارې که د بېلتون لاره کې وي نو خیر دی وي دي ما ځان سره د چا د یاد رڼا راغستې ده تیارې که د بېلتون لاره کې وي نو خیر دی وي دي ما ځان سره د چا د یاد رڼا راغستې ده او چپ کېنه بس ژړا ده او ژړا ده چپ کېنه بس ژړا ده خالد مړه تاسې خندا راغستې ده مننه ډېره مننه سم خوښه یې جي بس هغه راته وایي دا یو بل غزل دی مطلب ده چې کله یو ځای کړي او کله جدا راکاږي کله یو ځای کړي او کله جدا راکاږي یو سړی ناست دی کرښې خاوره کې بیا راکاږي کله یو ځای کې کله جدا راکاږي یو سړی ناست دی کرښې خاوره کې بیا راکاږي دا د دهشت بده بلا په یو دوه نه مړېږي دا د دهشت بده بلا په یو دوه نه مړېږي کله چې وږي شي نو یو وخت کې دنیا راکاږي دا د دهشت بده بلا په یو دوه نه مړېږي کله چې وږي شي نو یو وخت کې دنیا راکاږي او شعر د نادان صاحب چې د ژوندون لار کې د چا یاد او زه د یو بل مل یو د ژوندون لار کې د چا یاد او زه د یو بل مل یو کله یې زه راکاږم کله هغه ما راکاږي د ژوندون لار کې د چا یاد او زه د یو بل مل یو کله یې زه راکاږم کله هغه ما راکاږي او چې د غرض او برخې خیال ترمنځ د روڼو راشي نو د بابا کور کې به کرښه خامخا راکاږي چې د غرض او برخې خیال ترمنځ د روڼو راشي نو د بابا کور کې به کرښه خامخا راکاږي خالده ما به منل نه خو نن معلوم شو راته
بلتون خو مړه د سړي نه سم اثر راکاږي. واه زبردست. مننه. خالد صاحب یو پوښتنه ذهن لراله چونکې تاسو په خپله په یو مکتب کې استاد یې داسې ما بلا ډېر لیدلي م دي اورېدلي مې دي کتلي مې دي چې کوم زمونږ مطلب د سکول ایج هلکان چې کوم دي په دې کې داسې ډېرې چې هغوی شاعري کولی شي خو د کور د اړخه په هغې باندې ډېر بوج چې هلکه دا ته څه کې دا خو د ځان له کار کتلی دی نو آیا دا شاعري د هلکان چې کوم دي دا د کار او د زیار وباسي که نه دا شاعري څنګه شعر دی موږ د والدینو ته که تاسو شاعري خو ګوره د شعور سره تعلق لري او شعور خورول او شعور نه کار اخیستل او په ټولنه کې شعور خورول دا ډېر ضرورت دی نن سبا په وخت کې نو پکار دا ده چې د ژوند چې کوم نور حالې ځلې دي او نور کارونه دي هغې نه هم موږ انکار نشو کولی هغې سره سره والدین ته پکار دي چې کوم بچي کې دغسې یو ټیلنټ شته دغه څه لیک کولی شي نو هغې له پکار دي چې هغوی د هغې حوصله افزایي وکړي او هغه پکار راولي. صحیح دی. کلام اوري په کور دننه کله په بلی وله راځي دا څوک دی چې په نیمه شپه سپوږمۍ وله راځي دا حسن نه دی دا ګوره د عشق په تمه ناست وي. حسن نه دی دا حسن نه دی دا ګوره د عشق په تمه ناست وي. ادم چې کله غواړي درخانۍ وله راځي دا حسن نه دی دا ګوره د عشق په تمه ناست وي. ادم چې کله غواړي درخانۍ وله راځي او په دغه یو چنار کې خدای خبر چې کوم یو راز دی په دغه یو چنار کې خدای خبر چې کوم یو راز دی ډیوه په لاس ماښام یو غرسنی ورله راځي او دا غم ظالم هیڅ چاته هم اواز مخکې نه کړي دا غم ظالم هیڅ چاته هم اواز مخکې نه کړي چې څوک یې خوښ شي ډېر په خاموشۍ ورله راځي او خالد به خامخا د محبت پټال زنګېږي خالد به خامخا د محبت پټال زنګېږي په ګوتو چې د چا اوږدې کمسی ورله راځي. ډېره مننه. خالد خلیل صاحب زړه نه غواړي چې دا خپرونه را ختمه کړو او زړه غواړي چې بلا ډېر څیزونه واورو غزلې واورو شاعري واورو ستاسو خبرې واورو او بیا هم دا خبرې یو اختتامي انشاءالله بیا به هم راځو په اخره کې زمونږ لیدونکو ته کتونکو ته څه پیغام لرئ؟ بالکل لیدونکو ته کتونکو ته دا پیغام دی چې دوی د تعلیم حاصل کړي او تعلیم ډېر ضرورت دی زموږ د ټولنې ته او د مینې او د امن پیغام دی زما چې مینه عامه کړي او امن عام کړي. ډېره مهرباني. قدرمنو تاسو موږ سره په دې خپرونه کې د برتاکال له سیمې خالد خلیل صاحب موږ سره واورېدو د دې ژوند د دې فن او د دې شاعري او یو ځانګړی انداز زما یقین دی چې ستاسو د ذهنونو او د زړونو دروازې به وټکوي. آباد او ښاد او بریالي اوسئ.